اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. او جوړ بوئ. مسعود یم او تاسو ته د فیزیک مضمون په تدریس پیل کوم. ګلالیو زده کوونکو، ټولګی اووم ده، مضمون فیزیک ده او دریمه برخه ده. او د اووم صنف په فیزیک کې د اندازه کولو طریقې او وسیلې دي. د اوږدوالي اندازه کول دي، د وخت اندازه کول دي او په خپله د کتلې اندازه کول دي. راځو لومړی دې ته چې فیزیک په اصطلاحي معنی هم داسې تعریفولی شو چې فیزیک هغه علم دی چې اساس او بنسټ یې اندازهګیري تشکیلوي. نو راځو د اندازه کولو طریقې او وسیلې. د اندازه کولو طریقې او وسیلې چې د اندازه کولو د صحت او کاراتوب غوره بنسټ تشکیلوي او نننی علمي او ساینسي پایلې چې موږ تاسو لرو د هغې وجه همدا ده چې په اندازهګیرۍ کې دقت شوی ده او په سمه توګه په طبیعت کې هغه پیښې او پدیدې چې په ساینسي علومو سره تړاو لري په دقیق ډول اندازه شوي دي. راځو د دې دپاره چې د اوږدوالي اندازه کول موږ تاسې مهمه برخه ده او په دې باندې بحث کو چې اوږدوالی موږ تاسې څه رقم اندازه کولی شو. موږ داسې یو چې اوږدوالی یعنی په خپله یو کمیت ده. هغې کمیت دپاره چې موږ تاسې هغه اندازه کړی شو، هغه اوږدوالی چې ده، اوږدوالی یو کمیت ده. د دې د اندازه کولو دپاره موږ واحداتو سیستم په نظر کې نیسو چې دغه اوږدوالی که چیرې کوچنی وي موږ یې په سانتي متر نه اندازه کوو، که چیرې لږ د هغې نه لوی وي بیا په متر نه، او که هغې نه لوی وي په کیلومتر. لکه مخکې مو بحث وکړو چې متر مې وښیلو چې متر د متر اضعاف یعنی د متر لوړې برخې او د متر کوچنۍ برخې. دا موږ که په نظر کې ونیسو اوږدوالی چې اندازه کوو د هغې دپاره معمولا دغه اووم ټولګي فیزیک کې د خطکش نه کور وخوستی شوه ده. ګلالیو زده کوونکو، که چیرې د خطکش تقسیماتو ته متوجه وئ، د دې تقسیمات د سانتي متر په اساس شوي دي چې دلته 50 او 50 سانتي متره دا اوږدوالی لري. لکه فرض کو دا یو خطکش ده، دا خطکش ده، دلته صفري نقطه ده، دلته یوه دوې درې څلور بیا پنځه یعنی د پنځه هغه خط چې ده دا میلی چې دي دا لږې جګې کړي دي، دی شپږ، دی اووه، دی اوته، دی نه، دی لس. کله چې لسو ته موږ ورسېدو دلته یوه سنتي کېږي، یوه سنتي اوږدوالی به وي. یعنې موږ یوه میلي دوې میلي دلته صفر ده، صفر نه یوه میلي دوې درې څلور پنځه شپږ اووه اوته نه لس. دا لس میلی موږ یو سانتي متر کېږي. ځکه مخکې هم هغه سیستم کې چې مو وښیل چې اجزا اضافو ته څه رقم بدلوو، اضاف اجزاو ته څه رقم بدلوو په تېره ویډیو کې هغه مو ښیلی دي. نو موږ لس میلی چې دي، لس میلی دغې ځای نه دغې ځای پره دا لس میلی متره شول. دا مساوي په څو سره شول؟ په یوه سانتي متر سره. نو که چیرې موږ تاسې هغه کو اندازهګیري کو د خطکش په واسطه موږ تاسې اندازهګیري کړی شو. که فرض کو دلته یو مکعب شکل ده، موزون سره وړی ده، خو خیر دې به موږ تاسې حجم نه معلوموو، خالي دا اوږدوالی که معلوموو. ګلالیو زده کوونکو، که چیرې دلته دا اوږدوالی معلوموئ، د خپله ګوته به دلته وي سره ونیسئ، دغه هغه بې هغه نه وباسئ. دلته که دا وکیسو، دلته لس اشاریه درې میلی، یعنې د لس خو پوره سنتی دي او دغه درې میلی ولې چې هغه وتله ده د خطکش د درې میلی دولې وتلي دي په دا ځای کې. نو دغه کله چې موږ اندازه کوو نو موږ لیکو چې لس اشاریه درې میلی
3 سانتي متره. نو دلته دغه د اندازه کولو دپاره موږ داسې سیستم لرو. کله چې موږ 1 سانتي متر مساوي په لاسو سره ده، دلته 14 لاس خو هغه دي سانتی دي او دا 3 میلۍ وي نوښتې دي. دا 3 میلۍ چې کله وي نوښتې دي، دلته دغه 3 میلۍ چې وي نوښتې، موږ دا شی لیکو چې موږ لاس میلي متره مساوي دي په 1 سانتي متره سره. یعنی موږ لاس میلي متره مساوي کېږي په 1 سانتي متر سره. دلته چې کله مو اندازه وکړله، موږ دلته 1 میلۍ چې دومره وي، لاس میلۍ چې 1 سانتي متر وي، دلته چې کله مې دې اندازه راخوسته، دې اندازه لاس شوه. لاس دا که کله موږ تاسې میلیو ته وړو 103، یعنی لاس خو سانتی شوه او 3 میلۍ شوې، دغه موږ 103 میلی متره څومره سانتی متره بشي. دلته طرفین وسطین کوو، دغه پوښتنه په دې شکل سره لیکو x ضرب لاس میلی متره مساوي دي په دې سره چې 1 سانتي متر ضرب 103 میلی مترو سره. کله چې دغه هغه مو ولیکله، موږ تاسې د x په ضریب نه دغه د مساوات شی کوو، د اطراف کې شو x ضریب څو ده؟ لاس میلی متره، او دغه هم په دغې نوي شو لاس میلی متره. دغه میلی متر د دې میلی متر سره خلاص لاس په لاسو تقسیم یو. نو اوس دلته یو په x کې ضرب په خپله یو x، د دې ځای نه کارو شو x بشي، دا به مساوي شي دغه میلی متر د دې میلی متر سره خلاص، دا مو چې کله دې سره خلاص کړلو سانتي متر پاتې شو. کله چې 103 په لاسو وویشو، نو 103 چې په لاسو وویشو، موږ 103 په لاسو چې کله وویشو، موږ دا هغه چې دا سانتۍ ته ډوله کېږي 0.0 خیر د دلته به دغه هغه محاسبه وکړو. نو موږ چې کله 103 تاسې د قناعت دپاره چې 103 موږ په لاسو وویشو، نو لاس اشاریه 3 سانتی متره بو د دې اوږدوالی شي. یعنې د کوم هغه چې موږ لرو دلته مې د اوږدوالی ته اندازه کړو. تاسې کړای شئ چې په کور کې میز لرئ، د میز اوږدوالی اندازه کوئ. کړای شئ چې تاسې د کوټې اوږدوالی اندازه کوئ. مخکې مو لکه څه رقم چې په هغه نه بحث کړی و، په متر اجزا و اضافونې هغې سیستم نه تاسې کړای شئ چې متر سانتي متر ته سانتي متر، دیسی متر ته دیسی، میلی متر ته مایکرومتر ته انتومتر ته، دې ته یې څه کوئ بدل کوئ. نو په دې اساس موږ اندازهګیري کولی شو. په اووم صنف فیزیک کې ورنیر کالیپر موضوع خیلی دو. ورنیر کالیپر که تاسې دا وکیسئ، دا د ورنیر کالیپر آله دو. ورنیر کالیپر آله چې تاسې وکیسئ، دا په دې شکل سره وي، او کله چې تاسې یوه اندازه په خولئ، کله چې یو شی اندازه کوئ، دغه ورنیر کالیپر به په دې شکل سره نسئ. کاټه ګوته دلته په دلته یو بټن د دانې کیښوی کېږي، او دغه بیا د خپلې اندازې په مطابق چې کوم شی څومره اندازه لري هغې دپاره دغه خوله خلاصېږي. ورنیر کالیپر بیا خپله 3 عمده اته څلور هم عمده وظیفې لري. یعنې اوله برخه
چې د ورنیر کلیپر دو که یا فرض مثال ورنیر کالیپر ورنیر کلیپر چې ده ورنیر کلیپر د هغه آلاتو چې دی په واسطه موږ چی کولی شو موږ د یوې استوانې یا پیپ خارجي قطر اندازه کولی شو د همدې ورنیر کلیپر په واسطه د یوې استوانې یا یوه پیپ داخلي قطر اندازه کولی شو. موږ د دې ورنیر کلیپر په واسطه نه د یوې هغه آلې یا یوه ګیلاس هغه ګیلاس که موږ ولرو هغې ژورولی چې هغې ته عمق یایو عمق اندازه کولی شو همداشان د یوې استوانې یا د یوه نل هغه پنډوالی اندازه کولی شو. یعنی په دې یو څو وظیفې سرته رسیږي چې موږ یې کولی شو. فرض کوو دلته دا یو پیپ وښیو. پیپ چې کله د هغه اندازه کوو قطر یعنی خارجي قطر یې اندازه کوو دې په اساس یې کولی شو. او که چیرې دغې ورنیر کلیپر په واسطه داخلي قطر وي پیپ د خلوص ته داخلي قطر چې بیا په اندازه کوو دغه دې خولې نه استفاده کېږي دا په دغه کې دلته داخلیږي په دې پیپ کې او بالاخره دلته بیا د پیپ په اندازه نه خلاصیږي. دلته بیا درجې لوستل کېږي چې هغې ته وروسته رسو او موږ کولی شو چې یو پیپ یا ګیلاس ته هغې دغه ډبلوله دا په اندازه کو یعنی په دې شکل سره اندازه کولی شو یوه هغه د استوانادو هغه څومره ډبلولی چې لري هغه په داسې کې داخلیږي بالاخره دلته درجې لولو موږ یو چې د هغې پنډولی چې دا دومره ملي متره ده او کولی شو د دې په واسطه نه دلته هغه لري داسې ستن غوندې لري که چیرې یو ګیلاس وي یا بل شی وي موږ کولی شو چې هغه دلته بند کو ګیلاس عمق په اندازه کو دا به انشاءالله په ترتیب سره بیا یوه ورځ په دانې کور کو خو صرف نن هغه تاسې په اووم فیزیک کې دغه ورنیر کلیپر هغه شکل و هغه مو بیا یې ځان سره وروړو چې په دانې لږ بحث وکړو. موږ دغه څو وظیفې په دانې ترسره کولی شو چې د هغې هغه شیانو اندازاتو د ورنیر کلیپر په واسطه قطر یې ده خارجي ده داخلي ده عمق یې ژورولی ده پنډولی ده په دانې موږ مخته تللی شو. هر څو د دغې جوړښت ته چې جوړښت یې په څه ډول ده ورنیر کلیپر جوړښت چې ده جوړښت یې په دا ډول ده د ورنیر کلیپر جوړښت یې په دا ډول ده چې ثابت خطکش لري. ثابت خطکش کې څه وظایف دي یعنی هغه کې کوم خصوصیات کې دي دا ثابت خطکش ده. دلته که تاسو ووینئ دا یو ثابت خطکش لري. دلته دا ثابت خطکش چې ده دغه بیا خپله درجه بندي شوه ده. دا درجه بندی بیا چې شی دي تام عدد دي یعنی ثابت خطکش موږ ته تام عدد یا صحیح عدد په ګوته کوي. صحیح عدد لکه 1 2 3 4 چې عشري عدد نه وي. دویم چې ده دویم هغه بیا یو متحرک
خطکش ده. متحرک خطکش خصوصیات چی دي؟ دا بیا موږ ته اشاري عدد ښیي. یعنی اشاري عدد په دا کې بیا په نظر کې نیول کېږي دغه هغی چې ده دا بیا متحرک خطکش ده چې د کوم حرکت کې. دریم یې چې کوم ده دلته دغه د جسم د نیولو دپاره د جسم د نیولو لپاره خوله لري. یعنی دغه د جسم د نیولو دپاره یوه خوله لري، یوه بله خوله دلته لري چې دغه بیا داخلي قطر دپاره په نظر کې نیول کېږي. دې نه کور وخولي. دلته یو بټن لري، یعنی څلورم هغه ته چې وکیسو پوس په سارنې یو پیچ لري. پیچ یعنی بټن دو. بټن دای چې پوره پکوریږي، دای دی پوره پکوریږي چې کله موږ تاسې یو مارکر وي چې هر یو سلنډري شکل وي په دا کې ونیسو، دا به بیا باند کو. دا مو چې بیا باند کړو بیا دا کوړته پورته نه ځي. یعنی هیڅ کله په کوړته پورته دا بیا نه کېږي تر څو مو چې دا پیچ یا دغه بټن خلاص کړی نه وي. دغې د کورولو دپاره یا د دې د استعمال دپاره لکه مو دلته د خطکش نه کور وخوستو. زه ارڅم همدغه فاصله چې مو مخته په لوس روړه، دغه فاصله ده شی کوم د دې ورنیر کلیپر په اساس یې لوس ته روړم. کله چې د دې متحرک خطکش په کومه اندازانې لوړ ده، دلته دا ثابت خطکش چې ده دغه د خطکش رقم اندازه ګیري شوه ده. یعنی صفر نه یوه پرای، دوه پرای، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اوته، نه، لاس خو دلته دغه کومه فاصله چې دو دا یې په نظر کې نسو. دې نه وروسته د متحرک خطکش دغه هغه چې دو صفر نقطه دا د لاسو نه 3 میلی نور راووښتېدو. یعنی دغه 3 میلی چې نور راووښتېدو نو دغه هغه چې کله موږ تاسې اندازه کوو دغه فاصله په دې هغه نه د اوږدوالی په دې ورنیر کلیپر نه، یعنی دغه هم لکه څه رقم مو چې په تېر درس کې ویل هغه کې مثال کې خبره وکړه، هغه داسې وه چې خطکش په واسطه موږ تاسې هغې اوږدوالی پیدا کړو. دلته چې ورنیر کلیپر په اساس پیدا کوو، ثابت خطکش نه به چی وکړو؟ ثابت خطکش چې و، ثابت خطکش مو چې کله وکتو هغه یې چې وه 14 هغه وه 10.3 میلی متر نه او بخی سانتی متر نه خبره وی لوړه وه. او دغه متحرک خطکش چې کوم و دغه صفر منطبق په چی نیو؟ صفر منطبق په دغه هغه نیو. یعنی دلته خپله متحرک خطکش صفر لري. نو مونږ داسې یایو چې د دې اندازه 10.3 سانتی متره شوه. لکه دلته چې مونږ خپله هغه خطکش په اساس د دغې اوږدوالی پیدا کړو هغه 10.3 سانتی متره وه، او کله مو چې د دې په اساس پیدا کړو دلته خپله چې وکیسئ هغه عدد چې ولولئ د ثابت خطکش عدد چې دولیسئ کسئ لاسونه صفر د دې خطکش صفر نه ده په منطبق. کله چې وکیسئ 3 خانې 3 میلی نور راووښته ده. دا معنی چې 10.3 میلی د دې اوږدوالی شو، خو د ورنیر کلیپر په اساس نه.
ورنیر کالیپر بیا په نورو موضوعګانو کې بحث لاندې نیول کېږي، په هاني کور کېږي او هغه به بیا وروسته انشاءالله په نورو موضوعګانو کې که چیرې ژوند و په دا به بحث کو. هر څو د وخت اندازه کول، د اوږدوالي اندازه کولو نه تاسې پریکټس وکئ، کورو کې داسې وکئ چې یو اوږدوالی په سانتي متر اندازه کئ، هغه ملي متر ته وړوئ، هغه مایکرومتر ته وړوئ، یا مایکرومتر نه اندازه واخلئ یا په متر یې اندازه واخلئ. یو بل لکه اضعاف اجزامو چې موږ تاسې بدلولې په دا رقم تاسې مختلو شئ، کور وکئ. خدای دې وکړي چې په دا کې تاسې څه نه څه معلومات خواستی وي. هر څو د وخت اندازه کول، د وخت اندازه کول چې د وخت په تېرېدو سره د وخت د اندازه کولو آلې چې دي ساعت، یعنی ډېر پیشرفت یې کړی ده، بدل شوي دي. پخو وختو کې به انسانانو د لمر او سیوري نه د وخت د اندازه کولو دپاره کار وخوستو، یعنی د هدف په دا و چې د ولس سیوری به و یا خپل سیوری به و یا به د کومې ونې سیوری و، هغه به دی کتلی و چې دغه وخت کې دا ټیم وي، دا وخت کې دا ټیم وي. د لمر او د سیوري نه به دی استفاده کوله، یعنی هغه وخت به په هغه نه ټاکلو. خو د وخت د اندازه کولو دپاره 700 کاله مخکې د نن نه 700 کاله مخکې د نن نه دغه کوم د اندازه کولو وسایل چې د لکه ساعت دا اختراع شوي وو، یعنی جوړ شوي وو. هغه معمولي، اوس خو رقم د هغې هغه شته، ډولونه شته او رقم ساعتونه شته، یعنی هغه کوم معمول ساعتونه چې وو هغه 700 کاله مخکې جوړ شوي وو. خو د دې د اندازه کولو دپاره موږ د سټاپ واچ ورته یا د وخت قید کوونکی، د وخت قید کوونکی، د وخت قید کوونکی یعنی سټاپ واچ ورته ویلی کېږي. د هغې سټاپ واچ که پام مو کړی وي په دغه ځغاستې چې کومې سیالۍ دي د تېښتې د منډې په دا کې د دې ساعت نه ډېره استفاده کېږي، ځکه وینه کېږي چې سټاپ واچ چې دا یو پر سلمه برخه د سیکنډ تو، یعنی که چیرې یو سیکنډ په 100 برخو وویشو د هغې 1 برخه دغه سټاپ واچ اندازه کوي. نو سټاپ واچ هم په ډېرو مسایلو کې د کور وړ ده. لکه موږ کله چې توان په نظر کې ونیسو په راتلونکي ټولګیو کې لرو، موږ سټاپ واچ باید ولرو چې موږ هغه وخت قید کړو چې څومره وخت دغه توان چې ده دغه کور سرته رسېدله ده، څومره وخت نیوله ده. یا په نورو مسایلو کې د سټاپ واچ نه کور وخولو، لکه موږ سرعت یایو چې د دې موټر سرعت دومره متر پر سیکنډ ده، یعنی څومره وخت کې دومره متره فاصله والیدو. سټاپ واچ د کارولو دپاره د استعمال دپاره ډېر ځایونه لري، خو دومره فرق د ساعتونو سره ده چې د ساعت د دغه معمولا چې موږ په لوس کوو وخت په قید کوو، د هغې سلمه برخه اندازه کوي، سلمه برخه اندازه کوي او دغه بیا په ورځني ژوند کې د ځغاستې او نورو مسایلو کې د نه کار وخلي. هر څو کتلې ته د کتلې اندازه کول، موږ تاسې که پام وکړو په ورځني ژوند کې بازار ته ځو یو شی وخولو، کله چې یو شی وخولو موږ یایو چې وزن، خو وزن نه ده، موږ د ذراتو مجموعه وخوستېدو چې هغې ته موږ تاسې کتله یایو. بیا په راتلونکي کې انشاءالله د وزن او کتلې ترمنځ فرق شته، خو دومره به وایو چې کتله ثابته ده، وزن فرق کې، یعنی د کتله چې کومه ده دا ثابته ده، هر څومره چې پوس د ځمکې د جاذبې نه لرې کېږو، اما وزن بیا فرق کې. هغه په دا معنی چې کله د ځمکې د جاذبې نه موږ تاسې لوړې ساحې ته یا لوړې ارتفاع ته خیږو، وزن کمیږي. یعنی وزن بیا څه ده؟ وزن خپله د هغې ځمکې جاذبې قوه په جسم نه ده چې ځان ته ارکش کوي.
کله چې پورته څو ځمکې جاذبې قوه کمیږي، کله چې کامه شوه نو موږ یایو چې د وزن کم شو. اوس هر څو چې وزن سره کم تلو او کتله سره کم تلو، نو اول به دا وایو چې کتله څه شی ده. په لاند ډول په خلاص ډول داسې یایو چې کتله د ذراتو مجموعه ده چې جسم منه جوړ ده، هغه کتله نومیږي. فرض کوو دا تخته پاک ده، یا فرض کوو دغه المونیم ټوټه ده. دا د المونیم ټوټه چې ده دا په خپله یوه کتله لري چې موږ تاسې اندازه کولی شو. دا د ذراتو مجموعه چې دا د المونیم ټوټاوې نه جوړه شوې ده، دا عبارت له کتلې نه ده. دا چې څه رقم اندازه کېږي، دغې د اندازه کولو دپاره موږ د تلو نه کار وخولو. چی نه؟ تلو نه. یعنی موږ د ډیجیټل تله لرو چې د ډیجیټل تلې په اساس موږ کولی شو چې د یوه جسم کتله لوسته ورو. دوې پلې لرونکي تلې دي، تلې دې نه استفاده کولی شو. اما وزن چې کله موږ تاسې په لوس ورو، بیا وزن چې کله په لوس ورو هغه په سپرنګي تله تلو. سپرنګي تلنې بیا ځمکې جاذبې تاثیر شته، هغه کور ته کش کوي. هر څومره چې پوست وزن به کمیږي او کتله نه کمیږي. کتله په یوه صورت کې کمیدای شي، هغه چې د کتلې دا یوه کتله ده، که چیرې زه دا وشړم خو هغه امکان نه لري دې سرعت د نور سرعت سره نږدې شي. نو په دا وخت کې دغه کتلې بعضې ذرات دغې هغه نه د هوا په اساس نه دا تخریبیږي، بیا کتله ثابت نشي کېدلی. خو هغه حالت امکان نه لري چې موږ تاسې دغه اووم صنف کې په دانې بحث وکړو. ډیجیټل تله ګلالیو زده کوونکو یوه تله مې پیدا کړې ده چې ډیجیټل تله په دې شکل جوړښت لري. ډیجیټل تله کې کله چې موږ تاسې وکیسو، مخکې له دې نه چې موږ تاسې په دانې کور وکړو، موږ تاسې د تلو محدودیت په نظر کې نسو. تلو محدودیت ګلالیو زده کوونکو څه شی ده؟ دلته یې دا هغه ظرفیت موږ تاسې ورته یایو. ظرفیت یا په انګلیسۍ کې ولته کاپیسیټي په لیکلي وي. ظرفیت یا کاپیسیټي په لیکلي دي. دلته یې د کاپیسیټي یا ظرفیت چې ده کوم ظرفیت چې د دغې ده دلته یې لیکلي دي 500 ګرامونه او ضرب یو ګرام. دلته ګلالیو زده کوونکو کله چې تلې په دغه برخه کې دغه لیکل تاسې ولولئ، دلته دغه برخه کې دا معنا لري د هغه د تلې محدودیت په دا معنا ده چې دلته کله موږ تاسې وزن وبخئ کتله په نظر کې نسو، دغه تله د 1 ګرام نه ټوټ شی نه پیژني. یعنی داسې اساس جوړ شوی ده چې د 1 ګرام نه چې ټوټ وي، یعنی نیم ګرامي. دا دلته کله چې موږ دغه کتله کیږدو، دلته د تله چالان کو، ولته موږ ته نتیجه نه روکوي، لیکل نه رووړي چې آیا دا څومره ګرامه شوه. دا په دا معنا چې دغه حد چې ده د دې نه ټوټ شی نه مني. او که چیرې بیا دې برخې ته روشو، دې ته حد اقل یایي، یعنی کم تر کمه برخه، دې نه کمه برخه نوره نه مني. او که چیرې دې طرف ته د تلې روشو 500 ګرامه یې لیکلي دي، دا بیا په څه معنا؟ دې ته حد اکثر یایي، یعنی لویه برخه. ګلالیو زده کوونکو که چیرې مونږ دغه په دانې 2 ګرامه 3 ګرامه 4 ګرامه ور اضافه کړو، یعنی داسې کتله روخلو چې 500
شپږ ګرامه وي یا 5.5 ګرامه وي، بیا دا تله د دې ظرفیت نه لري چې دغه اندازه کې ای تلې تعادل منځه سي تله خروپیږي. نو تاسو به د دې تلې هغه کپاسیټي ظرفیت ته کسئ چې څه په لیکلي دي. بعضې تلې کیدای شي وي 600 ګرامه یې په لیکلي وي. سمه ده؟ کله چې 600 ګرامه یې په لیکلي وي داسې یو ضرب یې ورکړی وي، کیدای شي دلته یې لیکلي وي چې 2 ګرامونه. دا معنی چې د 2 ګرامونه کم شی نه تلي او د 600 پی انرژني دغه یعنې دا نوي ته معرفي کېږي، دومره اساس نه دو او د 600 نه زیات شی نه مني ځکه چې بیا خروپېږي. دې ته حد اقل فیزیک کې شته، دې ته حد اقل برخه یلی کېږي، دې ته حد اکثر برخه یلی کېږي، دې نه چې ور زیاته شي تله یې منځه ځي. دا چې موږ تاسې په دې کې دغه ډیجیټل تله کې یو څو هغه لرو بټنې لرو. ګلالیو زده کوونکو دلته یې آن آف په لیکلي وي. آن آف شکر دا ټول به انشاءالله په پوهېږئ په آن آف نه، یعنې دا چې یورې دغه بټن ټینګ کو یعنې تله چې شي چالان شي. بل بټن یې دی ماډ بټن په نوم ده. دا د آن آف بټن و، دا د ماډ بټن ده. بل د ټي ای آر ای بټن ده. ګلالیو زده کوونکو کله چې دا موږ داسې ټینګ کو دلته تله چالان شوه. کله چې تله چالان شوه دلته په دانې مړه کېږي یا چلنېږي. یا دې برخې نښې راغلو چې موږ ته څومره ظرفیت د دې تلې د دانې پوه شو. ماډ بټن بیا په دا معنا ده چې کله ماډ ووایو موږ دلته یو ګرام لرو بل اونز لرو. صحیح شوه؟ ګرام او اونز لرو. ماډ بټن چې ووایو که چیرې دلته یو غشه لري، دا غځې کې یو غشه شته، دلته دا غشه دا شی ده. که چیرې دا غشه په ګرام نه وي دا د ماډ بټن مو وواله دا ارڅي اونز ته. دا ګلالیو زده کوونکو په دا معنا چې موږ اوس یوه کتله د اونز په حساب لوسته رورو، یعنې د اونز په حساب یوه کتله لوسته رورو. که بیا دغه هغه دلته وي دا ډش دغه ماډ بټن ووایو، دغه ډش بټن یا دغه خپله دغه هغه چې دا د کوم وکتور چې دا د ایدیزي ترسي، یعنی دا معنا چې موږ که چیرې یوه کتله غواړو په ګرام یې اندازه کړو که په اونز یې اندازه کړو دا یې ماډ بټن وایو. خو هلته د ګرام او د اونز په څنګ کې باید دغه ډش وکیسو. نو دغه بټن د دې وظیفه لري. دغه ټایر بټن چې ده دا کله کله موږ چې په ګرام برخه کې وو دلته باید 0 وښیي. کله چې 0 ونه ښیي نوره صفرونه وسره یوځای شول. لکه دلته فرض کوو دا شی ګرام کې دو دا تله موږ چې کله چالان کړه 0.0 داسې 0 چې لیکلي وو، د دې د عیارولو پوره چې صرف ګرام 0 وښیي دا ځکه ګرام وښیي چې بیا 1 2 3 4 ګرامه کېږي. دا د ټایر بټن چې وي ته دا وایو. دې په اساس ولته ګرام مخ ته هغه کسو چې دا کله 0 شي نو موږ تله عیاره شوه. نو په دا شکل سره موږ کولی شو چې دې تلې نه استفاده وکړو. ګلالیو زده کوونکو متنوال صاحب مو سره همکاري په دغه برخه کې وکړي. خیر زه د یورې یوه کتله راخلم. دغه یوه کتله دو دغه کتله زه غواړم چې اندازه یې کړم. نو دلته مو ته پاته شته چې د دې ظرفیت چې ده دغه 15,000 ګرامه دی. 15,000 ګرامه هغه تلای شي دلته هغه تیر درس کې مو 1500 خیل خیر ده تاسې یو سره اضافه کوئ. د دې ظرفیت یا کپاسیټي چې دو 15,000 ګرامه یو شی اندازه کوای شي چې 15,000 ګرامه مونږ ګرام ته وړو یعنی 15 کیلو او بخې کیلو ته. نو مونږ دا چې کله اندازه کوو دلته په دانې کې ګدو دغه د دې آن آف بټن به والی وي. ګلالیو زده کوونکو خدای دې وکړي چې کمرې ته
دغه هغه شي، نو دا چې کله مونږ کسو دغې لوستنه چې کو 414 ګرامه کتله شوه. کله یې ګلالیو زده کوونکو چې دغه کتله مو لوسته راوړله، د دې جسم کتله 414 ګرامه کتله شوه. او که چیرې بیا وغواړو چې نه یو بل څه لرو هغې کتله منځته راوړو، نو بیا هغې کتلې د لوسته راوړلو دپاره بیا هم د دې نه استفاده کړو. کله چې وکیسئ دلته 50 ګرامه کتله دو. 50 ګرامه یو 50 کېږي 50 کېږي، دا داو هم دلته دانې تصویر لري. نو دویم قدم کې یوه بله موضوع وه یا بل جسم و چې هم وروخوستلو، هغې 50 ګرامه کتله شوه. په همدې ترتیب د مختلفو جسمونو تاسې کتلې د ډیجیټل تلې په اساس راوړلی شئ، لکه مخته چې موږ یادوري وکړه دا چې موږ دومره ګرامه څومره کیلو کېږي، دا نه ګلالیو زده کوونکو تاسې کور وکئ څومره کیلو ګرامه کېږي. په همدې یا ګلالیو ماشومانو کور وکئ چې موږ دومره ګرامه څومره کیلو ګرامه کېږي. په دې هیله چې یو څه مو د دې درس نه زده کړي وي او تاسو ته ښه وخت غواړم. ښې شېبې ولرئ. خدای پامان.